افغانان بیا په ځانګړې توګه پښتانه دوی د شهادت ډیر زیات شوقیان دي چې شهید سي، چې په شهادت ورسیږي او دوی د 2 هوري زر زر ور پر نصیب سي، د جنت شوقیان او د هورو شوقیان دي، د دغه شوقیان دي. دا د دغه له وجې خو دا وطن دومره برباد دی. که دو سره دا احساس وی چې د دغې ځمکې پر مخ دغه انسانان هم د ژوند کولو حق لري. راځم خپلې موضوع ته دردېږم او ځورېږم په څه شي باندې چې 45 کاله پر دغه خاورې باندې جنګ وه، 45 کاله پر دغه خاورې باندې پر دغه افغانانو باندې نړیوالو سیاست کوه، نړیوالو خپلو قدرتونو لپاره دغه افغانان جنګول، یو په یو وهه بل په بل وهه. د دې پر ځای چې د دغو افغانانو ترڅنګ دي دا د اسلام تر نامه لاندې چې کوم هیوادونه دي، که هغه د سعودي ده، که هغه د نور دي د ترڅنګ د پر ځای چې د تا ترڅنګ ودرېږي، تا سره غم شریکي وکړي، تا سره همدلي وکړي، برعکس یې ټوپک یې نور هم ډېر ورکړی، وسله یې نور هم ډېره ورکړې ده او په تا باندې د پردیو جنګونه کول. اوس راځم دې خبرې ته چې یوه ورځ د افغانستان په 45 کاله جګړه کې دقیقا استاد محترم بشکه 45 کاله موږ او تاسو ووژل سو، مهاجر سو، بدبخته سو. یو عربي هیواد د دې افغانانو دپاره یوه لیکنه لا ونه کړله، یوه اعلامیه ورنه کړله، یوه خبره یې ونه کړله چې دغلته په دغې جغرافیه کې انسانان ژوند کوي، مسلمانان ژوند کوي، د دو وژنه روانه ده، باید د دغه مخنیوی وسي. ونه سو. برعکس چې کله په فلسطین کې پټاقۍ والوځي، افغانان ورته په افغانستان کې وځي، والکه وی په فلسطین کې جنگ ده، په فلسطین کې مسلمانان وژل کیږي. نو ته مسلمان نه یې، ته انسان نه یې، ته وینه نه لرې، ستا نه وینه نه تویږي. تر کله پورې به دا ډول د عربو پسې تاسو منډې وهئ؟ تر کله پورې به تاسو خپل له هویت او له خپل شناخت نه تښتئ؟ You need to bring up Palestine to make your point. Dr. Mastani, let me tell you one thing, okay? Make sure چې ښه سم زما دا خبرې واورئ، ښه په خلاصو غوږونه واورئ. زه یو له هغو انسانانو نه یم چې زه تل مدام پاکې خبرې کوم. زه هغه خبرې کوم چې خلک پرې نه غولم، فیک خبرې زما نه دي زده. I can say this چې people from Palestine دا هم مسلمانان دي، موږ هم مسلمانان یو، ورشي چې د فلسطین د خلکو سره هم غم شریکي وکړو، دوی موبایل لري، دوی بیچارهګان دي. دا کیسې زه درته رکوم. دا اوس فلسطین که داسې یو وار سي نو زما په طبیعت نه یې خراب. تا ته اوس دلیل یم وایم. د فلسطین خلک له ځان نه شناخت لري، د فلسطین خلک له ځان نه خاوره لري، د فلسطین خلک له ځان نه قوم لري، عرب لري، شاوخوا یې 2 عربي هیوادونه پراته دي. تا افغان ته چا تا ته نه دي چا ویلي چې راسه زما په څنګ کې ودرېږه، غم شریکي راسره وکړه. And honestly they really don't care who the hell you are. تاسو هېڅوک هم نه یې، افغانان هېڅوک هم نه دي. که ته فکر کوې چې په سوشل میډیا باندې یو چاپلوسي پوسټ موږ ورته وکړه او دا د فلسطین خلک به موږ ته بیا وایي چې ولا د افغانان موږ تر څنګ ولاړ دي، ولا که د بوسو به بیه دې هم واخلي. موږ ته معلوم ده دغه عربو سره موږ ناسته ولاړه کړې، دوه مې لیدلي دي. افغان ته د انسان په سترګه نه ګوري. 1000 کسان دغلته ناست دي دا چې په کوم په عربي هیوادونو کې دي، د تاسو د غاړې بند دي چې آیا د تاسو سره په دغه عربي هیوادونو کې د انسان په رقم باندې څوک برخورد کوي؟ نه، اصلاً کې نه. ښه زما دا خبرې واوره. عرب ده، افغان ده، موږ جلا ملتونه یي، جلا ولسونه یي. زما ورسره مشترکات دي د دین او د اسلام. کله چې زه د یو let me find out the reason we don't stand up for our own is because of the mentality. نه د منټالیټي دا ده چې زه دې په دې خبرې باندې یو ځل سم درته سر خلاص کړم، ښه غوږ ونیسه او نورو ته هم وایم. کله نه چې په افغانستان کې موږ د عربي یرغل لاندې راغللو، بدبختانه چې ته په دې تاریخ باندې بیا خبر نه یې. تاسو او نور ټول ښه چې تاسو عربي یرغل په افغانستان باندې نه دی مطالعه کړی. تاسو پر دې باندې نه یې خبر چې عرب پر تا باندې کوم ظلمونه وحشتونه کړي دي.
تا د هغې ورځ نه تر نن ورځې پورې بیا پر دغې خاورې او پر دغې سیمې کې تا بیا ښه ورځ نه ده لیدلې. نو ځکه ته نن ورځ دلته راغلی چې موږ ځان ملامتو. نه نه نه، په ډېرو کیسې ډېر داسې کیسې شته دي چې په هغه کیسو باندې ته خپل سر نه غواړې خلاص کړې او نه یې درته څوک غواړي ووایي. زه یو افغان یم، زه یو پښتون یم، زه د افغانستان یم، زه تر هر څه وړاندې خپل خاوره، خپل خلک، خپل ارزښتونه، خپل هویت دا مې په لومړیتوب کې قرار لري. دې باندې باید سر خلاص کړي. دویم، کله چې زما په څنګ کې بل څوک نه ودرېږي زه ولې د هغه تر څنګ ودرېږم. کله چې 45 کاله په افغانستان کې قتل عام روان و کوم عرب دې تر څنګ ودرېده؟ کله چې 45 کاله افغانان وژل کېده کوم عرب دې تا پوښتنه وکړله؟ اورې غوږونه کار کوي که بند دي؟ 45 کاله دغو عربانو وسلې ورکولې په افغانستان کې د جنگ دپاره. ته یې اورې او که نه اورې؟ دغه فلسطین کې چې دغه افغانان ژوند کوي دغې کومه ورځ د تاسو دپاره غږ اوچت کړی دی او که نه؟ کله چې په افغانستان کې جمهوري نظام را وپرځېده 3 لکه سرتیري د بې کوره، بې ژونده، بې زندګۍ سوی، تاسو دپاره کوم فلسطیني غږ پورته که چې په افغانستان کې نن یوه تروریستي ډله راغله حاکمه سوه؟ تاسو افغانانو دپاره تر اوسه پورې کوم عرب یو د خیر کار کړی مهرباني وکړئ دلته یې راته په ګوته کوي؟ خو تاسو ټول عمر عرب پالنه کړې، عرب پرستي مو کړې ده او ډېر ښه در سره کېږي. 300 افغانان نن وژل سوي دي. د دې پر ځای چې ته راسې دلته ما سره په دې موضوع وغږېږې ما ته دا خبره کوي چې د فلسطین خلک موبایل لري. ایمه یې د فلسطین د خلکو سره څه؟ زما یې د فلسطین د خلکو له موضوع سره څه؟ فلسطین د اسرائیلو سره د دغو خلکو سره د دوی خپلې د ځمکې جګړه ده. You know what I'm saying؟ د فلسطین د خلکو د عربانو او د دغو یهودو ترمنځ د دغو اسرائیلو ترمنځ دا د ځمکې جګړه ده. It is not fucking religion. د اصلاً کې د دین او د مذهب بحث نه دی. په دې باندې پوهیږئ او که نه؟ خو ته افغان په ځان کې یو ډول د کوخ ناروغۍ لري، یو چینجی درکې چې هغه د تورېږي چې د دین خبره درته چا وکړه په ځان نور نه یې خبر منډې وهي. وایي چې غوږ یې درنه سپي وتښته او د ده پر ځای چې غوږ ته لاس کې بس شین خرڅې منډې وهي سپي پسې. اول غوږ ته لاس ویسه چې غوږ درنه سپي وړی او که نه؟ آیا په دې باندې تا سر کله خلاص کړی چې په دغې فلسطین کې چې دا جګړه ده، دغه جنگ ده، دا د اسلام او د دین او د عقیدې جګړه ده که نه دلته د ځمکې جګړه ده او د تاریخ جګړه ده؟ خو زه خبر یم چې ته نه یې خبر. ته چې له دې نه یې خبر چې د افغانستان په 4 خواو کې کوم هیوادونه پراته دي نو ته به د فلسطین په تاریخ څه خبر شي؟ خو ته دې ته تکړه یې چې ته دلته راته کښېنې په سوشل میډیا کې د عربانو د فلسطینیانو بیرغ له غاړې ته وکې، چېرته د عربانو د فلسطینیانو کوم چېرته غونډه یي لاریوني افغان پکې نیغ نیغ وارسي او هغوی چې په عربي ژبه کې چې شی وایي او ته الحمدلله په عربي پوهېږم نه، سر دې خلاصېږي نه، بس هسې ویت کېږي په منځ کې ورته روانې. افغانانو ځانونه یو ځل وپېژنئ، ځان ته لږ د قدر په سترګه وګورئ، لږ ځان ته احترام وکړئ. تر هغې پورې چې ځان ته احترام ونه کوي د عرب نه د ځمکې پر مخ مو بل هېڅ هېواد عزت او قدر نه کوي. دقیقا قیس رابین زما استاد پاتې شوی، ډېره زیاته مننه. هغو په کمنټ کې لیکلي وي د فلسطین او د هغې د دفاع مسله په خپل ځان پورې اړه لري، موږ باید خپل ځانونه متحد کړو. دقیقا زما خاوره، زما خلک، زما د خپل ولس او زموږ د ولسونو د اتحاد خبره ده، د موږ د ولسونو د پرمختګ خبره ده، زموږ د جغرافیې، زموږ د خپلې جغرافیې د واک خبره ده. زه په عربو سره څه، زما د فلسطین سره څه، زما د هغو سره څه؟ Why the hell I should care about them؟ ولې زه د هغو په اړه باندې فکر وکړم؟ زما یې په څه؟ زه ولې په هغه باندې ځان دومره په تشویش کوم؟ ولې زه ځان وځورم په دې مورد باندې؟
کله مو پر خپل وطن باندې غور کړی، کله مو د خپل د وطنوالو پوښتنه کړې ده؟ دا اوس ورسئ فلسطینی ودروه، ورنه پوښتنه وکړه چې آیا په دغه امریکا کې دومره فلسطینیان ژوند کوي په زرګونه باندې؟ سمه ده ډاکټر مستاني، you can just do whatever you want to do. Like, I'm sorry to say this, but it's your mentality. په تر ټولو بدبخته حالت خو بیا دا ده چې زه ځان ته هم دا خبره کوم او نورو ته هم کوم، په ځانګړې توګه چې په غرب کې کوم زموږ افغانان دي، یو شی چې ما ډېر زیات ځوروي هغه چې شی ده په امریکا او په اروپا کې چې څومره افغانان ژوند کوي. دا خبره ما مخکې هم کړې ده، نن یو ځلې بیا درته تکرار کوم او دلته په ریکارډ کې هم در سره واچوئ چې تر دغو دوه مخو تر دغو منافقانو ورسیږي. نور افغانان به درته دا خبره کوي چې موږ دلته په امریکا او اروپا کې چې ژوند کوو، دلته موږ 5 وخته مونځ هم کوو، موږ اسلام هم پالو، موږ د اسلام پالنه هم ښه صحیح کولی سو او ځان به درته ډېر ښه مسلمان هم کوي. په دغلته په موبایلونو کې وګورئ، په ټیک ټاک کې به د قرآن آیاتونه در اچولي، په سوشل میډیا په واټساپونو کې به په سټیټسو کې د قرآن کیسې درته اچولي، د اسلام تبلیغونه به درته اچوي، ځان به درته ډېر ښه مسلمان کوي. خو په دې یوې خبرې باندې سر خلاص کوي، په دغه یوې موضوع باندې سر خلاص کوي چې په اروپا او په امریکا کې نه موږ اسلام پاللی سو، نه د اسلام ارزښتونو ته صحیح ژوند پاتې کېدلی سو، هېڅ هم موږ نشو کولی. له سهار نه چې موږ ګناهونه شروع کوو تر هغه وخته چې موږ بیډ ته راځو، حتی چې ویده کېږو هم موږ په ګناه کې ویده کېږو. کمی موټر د هغه هم په سود اخیستی، کمی کور د هغه هم په سود اخیستی، که کاروبار کوم هغه هم په سود باندې کوم، په پیسې مې بانک ته ځي هغه هم په سود باندې زه کوم. یو شی مې د اسلام په یو قانون نه دی برابر. ښه په دې خبرو باندې سر خلاص که. خو بیا د دغه ټولو کیسو سربیره زما د واټساپ په سټیټس کې به ته ګورې د مولانا طارق جمیل تبلیغ به مې اچولی چې زه خو ډېر ښه مسلمان یم، او بیا دغو منافقانو ته وایم د خدای روی وکوي چې ما ته نه دغه تبلیغونه راولېږئ او نه په خپل سټیټسو کې واچوئ چې ما په بدن باندې اور لګېږي. دومره ښه مسلمانان یې، دومره ښه انسانان یې، مهرباني وکوئ له دغه ځینه کډه سئ، دغه کفري هېواد نه ورسئ، چېرته په سعودي عربستان کې واړوئ، چېرته په افغانستان کې واړوئ. دقه منافقت مه کوئ. دغلته په دغه ټیک ټاک کې د موږ او د تاسو دغه ناسته صحیح ده. We all have our daily struggles with shaitan regardless where we are. صحیح زما خوا په دغه ټول افغانانو باندې بدیږي، په ځانګړې توګه په دا دوه مخو باندې. زه یو هغه افغان یم چې زه یې وایم، زه یې پاکې وایم. زما خوند نه راکوي چې زه په امریکا کې پروت یم او زه لکه د نورو په څېر منافقت وکړم. دا ماته خوند نه راکوي چې دلته زه کښېنم په 5 وخته په سهار نه تر ماښامه پورې په ټیک ټاک کې ویډیوګانې داسې اړوم، د خور د مور کنځاګانې هم پکې وینم، لوسي ویډیوګانې هم پکې ګورم، هلکان په شرټلس ناست په ټیک ټاک کې لایوونه کوي هغه هم پکې ګورم. at the end of the day I'm a Muslim, I'm a very good human being. صحیح I know everything. په دې سوشل میډیا چې دا موږ خلاصو دغه موبایلونه غاړې مو بند، قسم وخوري چې تاسو دغه موبایلونه خلاصوئ، آیا د تاسو پر مخ کې به دغسې یو ویډیو نه راځي چې هغه د موږ او د تاسو د اسلام ترېنه منع کړې ده؟ ولې مې خوله خلاصوئ چې زه یې درته وایم؟ I know all these things because I hate these fake people, double face او دا biased خلک چې why they are acting like this. لږ ځان ته اول ووایه خپل وطن مې، خپل خلک مې، چې خبره د افغان د ځورېدو سو تر ټولو مخکې ته منډه ووهه چې ښه تا د خپل د افغان دپاره چغه وکړله، د افغان په غم باندې د ځان ورسره غم شریکي دې ورسره وکړله. هغې وروسته چې بیا ته په واقعیت کې دومره ډېر ښه انسان یې، ښه مسلمان یې، بیا ورسره په فلسطین کې ټوپک واخله، په دې هغه ډلې سره حماس سره یو ځای څه چېرته جهادونه وکړه. خو نه یې کوئ که نه، ما ته خو معلوم یې، زه مو پېژنم، دا ټولې کیسې ما ته معلوم دي. دا چې زه دا خبرې کوم په والله په بالله له ډېره درد نه کوم، قسم دی زه ځورېږم په خپلو افغانانو باندې. یعنې نن ورځ 300 افغانانو باندې د ایران اسلامي دولت ډزې کړي دي، 260 خو یې ورته وژلي دي، 260 شهید میت نه وژلي دي.
260 افغانان یې درته وژلي دي او د 40 نور معلومات به دې هم وسي. یعنې چې شي ته اوس هم دلته ناست یې ما ته غوږ یې چې ته ودرېږه په فلسطین کې چې شی کېږي زما یې د فلسطین سره څه. یو شی زه تاسو ته بله جالبه ووایم. زه په دغه وټساپ د ما چې دا د ډېرو خلکو وټساپونه ما سره دي که نه ملګري دي موستلی چې دا په کوم غرب کې دي په دې امریکا او په دې اروپا کې ژوند کوي دا شی ما ډېر څه وایي آی نو دا ټول د منافقت نه دوی کوي. که چېرته د دغه انسان زه د سهار نه تر ماښامه پورې دلته زه دا په یو کونج کې ودروم د چای خوړلو نه تر ماښام تر خوبه پورې که زه د دې دا ټوله کیسه زه ورته ووایم چې دغه دی به 99 سلنه کارونه د ګناه به کوي ګناهونه کوي. خو چې ګورې په وټساپ په سټوري کې به یې د مولانا طریق جمیل هغه اچولی خطا دا په سهار نه چې ته وته وې د کور نه ماښام پورې راغلی تا 5 وخته لمونځ وکړه نه. خو نو تا دا د مولانا طریق جمیل دا شی دې ولې اچولی ما غولی د دپاره تو درېږه چې حسیب ووایي چې ته ولا ډېر ښه انسان یې. یارې دوه مخو منافقو رزیلانو خدای ته وګورئ دغه کار مه کوئ. اور هم راچولی په دغه کارونه باندې. تاسو ټول زه اوس پېژنم ټول له یوه مخې مو ټول پېژنم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بیگ لب بیگ ریسپیکٹ دی ولی الله غوندې چال د خیرت ده. مننه. اول خو بیگ لو بیگ ریسپیکټ نه دی دا غلط ویل کېږي داسې نه دی. چېرته وایي صحیح ووایه که نه بې غلط نه نه خو صحیح ناټ بیگ لو بیگ ریسپیکټ دا غلط دی. چې صحیح نه ویل دونه مشهورېده دونه خلک ورته کېناستل هغه خو به وایي خو ته خو غلط شی مه کاپي کوه که کاپي کوې هم نو صحیح شی کاپي کوه یې خپله زده کړه بیا ووایه. ما خو صرف دا کاپي که چې بیگ لک بیگ ریسپیکټ تا خو مکمل کانسپټ دی. څوک چې ورته کیني هغه هم بېسوادان دي او چې څوک یې خبرې کاپي کوي هغه هم بېسوادان. ما صرف دا یوه خبره کاپي کړې ده چې بیگ لک بیگ ریسپیکټ ته پوره هغه کانسپټ کاپي کړی ده. هغه هلته ناسته د ساتیرۍ لپاره چې خلک سات تیر کی تا مکه کار کوي. یو کار وکړه که چېرته دې خپله کمره لګولی سي مهرباني وکړه وغږېږه د کمره نه ما فالوور کم دي ما به کمره ورته لګولی مشکل نه چې بیا ته د دې جوګه شوې چې کله دې دلته فالوورز پیدا کړل تر اوسه 600 کسانو نه زیات تا څوک فالو کوي نه او دلته راغلی غواړي ما سره بحث وکړي. اول لږ زره یو څو تنو ته دې ته کنوینس که چې ته دلته یو څه لري یو شی دې په ذهن کې شته دي هغه دلته بیا دلته کنوی کولو لپاره یې یو 15 نفره په ځان باندې راټول کړه چې تر څو پورې دلته راسي د ځواک سره خبرې وکړي.